ایران په عراق کې د امریکا په پوځي اډو بریدونه کړي دي. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو. یو نوې خبر دی چې د امریکا د دفاع وزارت منلې ده چې ایران په عراق کې په هغو دوه پوځي اډو د بلیستیکو توغندیو بریدونه کړي دي چې امریکایي پوځیان پکې میشتو. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي دي دا بریدونه د القدس ځواک د پخواني قومندان جنرال قاسم سلیماني د وژنې په بدل کې کړي دي. سپاه دې بریدونو ته د شهید سلیماني عملیات نوم ورکړی دی. جنرال سلیماني تیره جمعه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر په بغداد کې په یو ډرون برید کې وژل شو. پینټاګون ویلي دی چې د چهارشنبې سهار بریدونو کې لږ تر لږه دوه پوځي اډې یوه په اربیل او بله په الاسد سیمو کې په نښه شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ایران په دې توغندیزو بریدونو کې امریکایي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده که نه. د ایران د سپاه پاسداران ځواکونو یو قومندان له العالم شبکې سره خبرو کې ویلي دي دا لومړنی ګام او امریکایان نه پرېږدو. د نوموړي په خبره ډونالډ ټرمپ باید د خپلو ځواکونو فکر وکړي او له خپل هیواده لرې باید موږ ورته پرېنږدي. د ایران رسنۍ وایي سپاه په دې بریدونو کې قیام توغندي کارولي دي چې له دې نه مخکې په سوریه کې د داعش په ضد استعمال کړي وو. داسې فکر کېده چې ولسمشر ټرمپ به خپل ملت ته د ایران د توغندیزو بریدونو په هکله وینا وکړي، خو سپینې ماڼۍ اوس دا خبر رد کړی دی. ویل کېږي چې د نوموړي مرستیالانو ورته د وینا متن هم تیار کړی و. د رپورټونو له مخې د امریکا د ملي امنیت شورا غونډه پای ته رسېدلې او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو او د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون لوړپوړي امنیتي چارواکي له سپینې ماڼۍ وتلي دي. د امریکا ولسمشر یو ټویټ کې ویلي هر څه ښه دي. د امریکا د ولسي جرګې ډیموکراټ مشرې نانسي پلوسي خپل ټویټ کې لیکلي دي چې حالات له نږدې څاري. نوموړي د امریکا د بېدلیله پارونکو هڅو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او له ایران یې هم غوښتي چې تاوتریخوالی بند کړي. د هغې په خبره امریکا او نړۍ د بلې جګړې زغم نه لري. له بل خوا نیویارک ټایمز چې د ایران د بریدونو لپاره ژوندۍ پاڼه پیل کړې وایي د ناټو ځواکونه له عراقه وځي. دې رسنۍ تېره ورځ ویلي چې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د ایران ملي امنیت شورا کې ویلي چې د دغه هیواد ځواکونه باید په خپله د قاسم سلیماني بدل واخلي. که دا خبر سم وي نو له امریکایي پوځ سره د ایران د مخامخ کېدو نښه ده، نه د پخوا په څېر چې سیمه کې ایران ملاتړو ملیشو دا کار کاوه. دوستانو دا خبر تر همدې ځایه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. که غواړئ چې د سیمې او نړۍ له حالاتو نه خبر اوسئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې د خان کلیک هره معلوماتي او په زړه پورې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.